مې علاالدین دی، د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته زه ډېر خوشحاله شولم چې دا کتابتون جوړ شو دلته، نو دغه مې ولیدی. نو نور ځکه چې دا یو داسې کتابتون دی چې هغه د تاریخي اساسو د وخت شیان پکښې دي، تاریخي اساس ټول پکښې لیکل شوي ولوست شوي دي. نو دا باید هر ځوان دغه چې هغه سواداره یا خط زده یا ذهني پوهنه لري یا ذهني هغه څه لري چې دی په وجود کې چې دی ولوستی شي یا ویلی شي، هغه ټول میلچیانو څخه مې دغه پیغام دی، ټولو ته مې دا پیغام دی، هېوادوالو ته، هغه که خارج مملکت وي، افغانستان کې میلچیان دغه ته راځي دا کتابتون ته، دا باید ولولي او د دې څخه ځان خبر کړي، د دې د تاریخ څخه او د دې د بست کلا دغه څه ځان خبر کړي چې هغه دلته لوست شوي دي او د دې تاریخ پروت دی. د هغه باچیان څه ځان خبر کړي چې دا کوم باچا دا کلا یا دا بست کلا جوړه کړې ده یا دا کوم څنګه باچایي پکښې شوي دي، د دغه څخه باید دوی ځان خبر کړي.